پیغمبر مبارک ته خو په مکه مکرمه کې چې د مکې کافرانو سره دا جنگ جګړې زیاتې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره او ابو طالب ابو جهل هم ناست دی عتبه هم ناست دی شیبه هم ناست دی دا د کافرانو چې کوم مشران ټول ناست دی په جرګه راغی نو ابو طالب حضور پاک مبارک ته وایي ترې ډېره زیاته مینه وه د حضور پاک سره دلته به د عقل کار پرسپري ډېره زیاته مینه وه دومره مینه وه د حضور پاک مبارک سره چې د هغې څه انتها نه وه ولې نیکه د حضور پاک عبدالمطلب چې وفات کېده پیغمبر مبارک خو د پلار نه یتیم پیدا شوی د وفات نه پس پیدا شوی نو هغه تربیت کو چې مړ کېده وي زما د دې نوسي د دې محمد ګورې څوک شته نه ابو طالبه د بچو نه به زیات خیال ساتي ابو طالب اسم په معاشره کې به خلکو قدر کو د عزت په نظر به د خلکو قتل ابو طالب راغوښته دا ټول ناستو ویرواره یو خبره درته کوم دا ټول قوم دی راغلی تا سره مذاکرات کوي او یو جوړه ورسره کاکاجي دوی څه وایي دوی وایي چې که چېرته دې بادشاهي غواړي موږ بادشاهي ورکړو د دې ټول عربي پاچا که دې ښځه غواړي دې د ګوته کېږدي په کم قوم کې کم لور باندې موږ ورکوو یوازې داسې نه ده چې ګنې موږ د ده نه یېرېږو په دې ورکوو چې د ښکلی ځوان دی خشتا لږ دی هوښیار دی موږ له فخر دی چې زموږ لور او زموږ خور د ده په نکاح کې راشي که دې مال غواړي که نه د خولې نه دې ووایي موږ ټول د مکې ګردونوه خلک پیسې وله ټول نو چنده وله کوو مال وله ورکوو ورواره دا دریو خبرو کې یوه خبره خوښه ده دا قوم دی راغلی دی نور زم ګورې بس تنګ شوی یم ستړی شوی ما اوسه پورې ستا مضبوطه دفاع وکړه نور واره ستړی یم نو طاقت نه لرم د دې قوم سره جوړه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېره عجیبه خبره وکړه وایي دا خو لا ښځه ده مال د حکومت دی او دوی راته لا بله هم وایي چې موږ دې نه منې کوو خپل دین دې چلوي خو زمونږ خدایان دې نه چیړي خپل دی وایي دې چې څه وایي خپل دین خپل منځ کوي او خپله چې څنګه عمل کوي دې پیشه کار یې پیشه موږ به په هغې پابندي نه کوو چې ته ولې خپل دین چلی زموږ دین نه انکار کوي کله د ملګري دي هغې ته هم غږ نه کوو خو صرف زموږ خدایان دې نه چیړي د هغې بد دې نه وایي د خپل دین او زموږ خپل دین منې کوي نه حضور پاک وفرمایل ښځه راکوي مال راکوي بادشاهي راکوي وی زما د په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې په دې یو لاس کې راله نور کېدي په دا بله کې سپومۍ کېدي چې دا الله ما ته څه ویلي دي چې د دې نه د ویښته برابر انحراف ونه کړم او دا پرېږده ده د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه ښه دی له کوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه مال او دولت له کوم د دې دا خیال دی چې ګنې دا هر څه زه بادشاهي له کوم نه 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 ما ته خو الله یو میشن را کړی دی وغه دا چې زه یو یم مال شریک نشته زه یو یم مال شریک نشته الله ما ته دا او دی ویلي دي چې ووایه خلکو ته چې الله یو دی او د الله نه علاوه چې څوک د بل خدای مني هغه ته مشرک وي هغه ته کافر وي دا به برسر عام دا خبرې ما ته خو الله د اعلان کړی واصدع بما تؤمر چې زما له طرف نه درته کوم اډر دی کوله هغه چلاوه زه صفا ویم چې الله موجود دی والله شته والله یو دی که څوک وایي چې نشته مقابله به کوم زه به که صفا ویم چې الله یو دی که څوک وایي دوه دي مقابله به کوم ما ته الله ویلي دي زما سا پکې لاړه شي لاړه دي شي زه مړ شم پکې پروا نشته خو دا به زه خامخا کاکاجي ته تنګ شوې د قوم نه تاسو که دلته تاریخ وکړه ډېر به حیران شئ نو رسول الله مبارک وژړل سترګو مبارک ونه اوښکې لاړې په دې باندې چې زما یو ډاډ خو زما دا تر اگر چې د دین جدا دی مذهب جدا او زما جدا خو دا زما ډاډ او هغه ډاډ هم زما نه لاړ ختم شي ابو لهب خو مې تر خو کافر دی او په ما پکانو غزارونه کوي دغه یو تره مې دی چې د هغه په وجه زه بچ یم او زما خلک خیال ساتي هغه تره م رانه لاړ نو سترګو مبارکو کې اوښکې وګرځېدې او شی کړله وی کاکاجي تا نه مجبوره کوم ښه تا ته ما د اسلام او د ایمان هدایت لاره ښولې ده په تا نه مجبوروم که ته د قوم نه مجبوره خیر دی تا نه زه سما څه ګیله نشته
او داسې روان شو د دې سترګو مبارکو له اوښکې راووتې هغه خو ورو لکه بچي غوندې ساتلې تعال یا محمد صلی الله علیه وسلم دلته راشه بچی دلته راشه راشه ته څه وایې چې زه به تا پرېږدم دې خلکو ته به دې پرېږدم اگر چې ستا دین جدا او زما دین جدا چې زه دې خوښۍ کوه د دې لاس خلاص ته دې خلکو زه به دې شاته ولاړ یم تر مرګه پورې واصدع بأمرك لم تصبك عدادة حتى أؤسد في التراب دفينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ما ته پته ده چې د محمد دین په ټولو دینونو کې بهترین دین دی او تکړه شه کولاو اعلان کوه چې کولاو اعلان کوه هغې پورې به دې شاته ولاړ یم چې ما ته په قبر کې بالغ کېښودې اوس ډېره قسمت کې ایمان نو الله اکبر رسول الله مبارک د مرګ په وخت کې ورته کېناست هم دا ابو جهل او دا ګېګې چاپېره ناست وو ویل کاکاجي دا کلمه ووایه دا کلمه غوږ کې راته پټ ووایه زه به د خدای په نزد باقي قصې دله سموم وګورئ که د ایمان نه بغیر لاړې ما سره هېڅ هم دی ایمان څومره ښکلی نعمت ده موږ وروڼو موږ له الله راکړي اسلام غوندې نعمت موږ شاته غورځولی دی موږ مسلماني پرېښې ده او چې څوک راته د مسلمانۍ خبرې کوي موږ وایو دا مولا د خپل قبر کې سملی د خپل قبر کې سملم دا ما ته دین وښایه ما له ستا نه ښه دین راځي دا د قبر خبرې را موږ بیا لیکو ما چې د زمیندار ته ویلي دي چې ما له ستا نه ښه زمینداري راځي هم نه پوهېږم ما چې د لوار ته ویلي چې ستا نه ښه چاکوان جوړولی شم نه صفا هم نه پوهېږم ما چې د ترکاڼ ته ویلي چې ستا نه ښه دروازه جوړوم نه نشم جوړولی ما دا زما کار نه دی ستا کار دی نو ته دا ولې وایې چې ملا صاحب ستا نه ښه دین ما له راځي ته په څه پوهېږې ته راشه قرآن شریف یو آیت ته ته एकदम ما ترجمه وکړه د حضور پاک یو حدیث ته ته موږ ترجمه د فقر یو مسلې ته پوښتنه کوم د ما له جواب راکړه ته څنګه وایې چې ما له ستا نه ښه دین راځي ټول ورځ په دې فیسبوک دا خلک دي مولیانو پسې نښتي چاته به عیسایي ونه ویلې چې د خپل پادري پسې لګیا دی وګورئ فیسبوکونه چاته به د یهودیانو یو یهودي ونه ګورئ چې هغه خپل ربي او خپل ملا پسې لګیا وي وګورئ دا فیسبوک چاته غیر دینه به ونه وینې چې خپل مذهبي بشر پسې لګیا وګورئ دا ستاسو د خپل باسې وا ستاسو د دې خلکو نه د دې فیسبوکونو د دې نیټونو نه ټول ورځ په مولیا پسې خنداګانې ملا پسې خبرې ملا پسې خبرې شیطان دین حق دی هغه حق نه دی هغه دینونه دا حق دین دی نو شیطان لګیا د حق دین مقابله کوي او چې کم د کافرو په نقش قدم روان دي د هغوی په زړه کې د علماو د مدرسو د ګیرو د پټپوس پکوالی راولي نو حضور پاک ورته وایي کاکا جي زما دې غوږ کې پټ ووایه زه به بیا خدای زه به وایم چې الله زه پې کویم بل څوک مه ګوا کوه ویرواره اوس به سبا خلک وایي چې دا ترې ویرېده او آخر وخت کې ورواره ویرېده نو ما ته پیغورونه کوي د مرګ نه پس نو که دا ملامتي او پیغور نه وي که نه نو ما به ستا سترګې یخې کړې اوس به مې دا کلمه ویلې او هغه ابوجهل هغې شیطانان ورته ویې ګورې د پلار نیکه دین نه دی وانه هغې کې دې سا ووته نو چې سا ته وته نو حضور پاک خو د پلار په ځای ویې به کاکا جي هغې پورې به دله زه بخښنه غواړم چې تر څو پورې زه خدای نه یم منې کړی بخښنه به دله غواړم نو الله وی انک لا تهدي من احببت ته څوک جنت ته نشې بوتلی اسلام چا باندې په زور نشې پړه کې وردن نه کولی
لار بخې خلکو ته راتو طریقې وته او بیا الله پاک فرمایل قرآن شریف کې آیت نازل کړ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين پیغمبر او مسلمان به مشرک لبخنه نه غواړي بس ولو كانوا اولي قربا اگر چې رشتہ دار ولې نه دي ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم چې وتپته ولګي چې دا دوزخ ته لاړ او کافر مړ شو نو بخنه بنه غواړي ابراهيم عليه السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه ابراهيم عليه السلام چې پلار له بخنه غوښته او ازر لا هم مشرکو ای وعده وسره کړی و چې بابا هغه پورې بدل بخنه غوالم چې خدای نه منې کړی فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم اغم چې الله منې کړه بس بیا پلار له بخنه نه غوښته مشرک ایمان څومره لوی نعمت کپلار دې د دنیا بد عمل تیر شي خو چې مسلمان مړی نو دعا ولا غوښتې شي صدقه کول شي ثواب وربخل شي نفل کول شي ثواب وربخل شي او تلاوت کول شي ثواب وربخل شي او که کافری سبا کې